د مسلحو ځواکونو لوی دریځ د بدخشان ولایت سرحدي ولسوالیو ته سفر وکړ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو د تازه پر وخت دقیقو خبرونو مطالبې لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د مسلحو ځواکونو لوی دریځ الحاج قاري فصوح‌الدین فطرت او ورسره ملپلاوي د بدخشان ولایت سرحدي ولسوالیو واخان اشکشام زیباک او سرحدي سیمو ته سفر وکړ او د هغه ځای له مسؤلینو او اوسېدونکو سره یې ولیدل. په دغه سفر کې د مسلحو ځواکونو لوی دریځ ټولو جستمانونو او قطعاتو ته نظامي یونیفورم توزیع کړ او همداراز د اتمې سرحدي لیوا دویم کنډک د لیدلو ترڅنګ د مجاهدینو له سرحداتو څخه دفاع او د دوی شپه ورځ هڅې وستایلې او مسؤلینو ته د نویو پوستو جوړولو امر وکړ. همدارنګه د یادې لیوا مجاهدینو اطمینان ورکړ چې له خپلو سرحداتو څخه په کلکه دفاع کوي او هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې زموږ په یو لوی خاوره کې تصرف وکړي. د یاد ولایت د پامیر او واخان اوسېدونکو د لوی دریځ سفر د امنیت ټینګښت د ملي دفاع وزارت له لوري د بشردوستانه مرستو کول او د هر ډول اسانتیاو برابرول یې یو لوی اقدام وباله او د اسلامي امارت څخه یې هر ډول ملاتړ اعلان کړ. بلخوا ټاکل شوې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ 3 ورځنۍ اقتصادي غونډه نن د اګست په 3 په استانه کې پیل شي. د قزاقستان د بهرنی چارو وزارت وایي 150 تن افغان چارواکي او سوداګر د غونډې ته بلل شوي دي. په قزاق افغان نندارتونو او نورو پروګرامونو کې د هیواد له داخل او بهر څخه به 350 افغاني شرکتونه ګډون وکړي او دغه راز 3 ورځو لپاره به خپل صنعتي کرنیز او معدني توکي نندارې ته وړاندې کړي.